د دار لڅوکې چې درولې غم سلام دلبرا ایله وکړم ستا د مینې احترام دلبرا. الحمد لله الذي سلط الأبرار على الأشرار والصلاة والسلام على نبيه المختار وعلى آله وأصحابه الأخيار. أما بعد، د حنفي دیوبندي ګروپ ټولو مینوالو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. دوستانو، یو ورځ دا پوښتنه کړې ده چې د پسه یا وري یعنې هغه حیوان چې هغه خسي شوی نه وي نو دغه هغه هګۍ په یوه اصطلاح باندې یا دغه هغه خایې یا په بیادبي ډېره معاف چې په پښتو ژبه کې بعضې ورته د پسه خوټې هم وایي وي د دغې خوراک څرنګې دی. نو د دې ورور په جواب کې باید ووایم چې د دې خوراک حرام دی. افسوس د مسلمانانو په حال باندې چې ځانو ته مسلمانان هم وایي او دوی د حرام شی خوري. حدیث کې راځي څوک چې حرام شی وخوري او بدن تغذیه په حرامو باندې وکوي نو په دغه سړي باندې جنت حرام دی، جنت ته نشي تللی. او بیا حدیث کې راځي یو څوک مشکات کې دا حدیث درس کې تیر شه چې وایي یو څوک الله تعالی سپورته که یا رب یا رب ای رب دا شی راکړې دا راکړې او د دغه سړي طعام حرام وي، شراب کوشی حرام وي، ملبس او لباس حرام وي، فانا یستجاب لذلک نو دغه دعا به کله قبوله شي د دغه سړي چې دی حرام خور دی، بدن یې په حرامو باندې لوی کړی او تغذیه کړی دی. نو ډېر خلک داسې شته دي چې هغه اوس هم په کابل کې هم داسې هوټل شته، په غزني په نورو ځایو کې هم داسې هوټل شته چې پوکې د پسه دغه خایې دغه خرڅېږي او خلک په شوق باندې ورځي او خوري. نو دا حرام دي او د دې خوراک حرام دی. هر څوک چې خوري په صفت د مسلمان د الله نه دی وویریږي. او دا خبره زما نه ده، د کتابونه به حوالې درته پیش کړم. شامی یا رد المختار 5م جلد کې صفحه 201 باندې وایي چې په حیوان کې 9 شی حرام دي او دغه 9 شیانو نه یو دغه د پسه او یا د وري د خایې دي، د دې خوراک ناروا دی. همدارنګه وایي در مختار وایي څوک به دا خبره کوي چې دا مکروه تنزیهي دي، پروا نه کوي. نو صاحب د در مختار څه وایي؟ کره تحریما دا مکروه دي تحریما من الشات 7 وی د پسه نه 9 شیان پکې مکروه تحریمي یعنی حرام دي. هغې کې یو دغه شی یادوي چې د پسه خایې دي. نو دلته صاحب د در مختار هغه وایي چې دا مکروه تحریمي دي یعنی حرام. او حواله د 5م جلد دی او صفحه د 655 مسائل شتا باندې دا باس کړی دی. همدارنګه 3م معتمد کتاب بدایع دی، هغه وایي چې د حیوان 9 شیان حرام دي. هغې کې یو شی چې یادوي هغه دغه د پسه خایې یادوي. او 4م جلد دی صفحه د 61 باندې کتاب الذبایح والصیود په دې کې دا مسله ذکر کړې ده. نو بناء ورونو که څوک حرامه شی وخوري نو دغه عبادت الله جل وعلا نه قبلوي، دعا یې نه قبلوي او د دغه انسان به یوه دعا هم قبوله نشي، عبادت به یې هم قبول نشي چې دی حرام شی خوري او د ده بدن که په حرامو باندې تغذیه وکوي دا په جنت باندې دا بدن حرام دی. نو بنان دغه د پسه خایې چې دي چې دا هوټلې جوړ شوي په کابل او په نورو ځایو کې د دې خوراک حرام دی. په دې کې هیڅ شک نشته. د 3 کتابو حوالې مې درته پیش کړي، نور هم ډېرې حوالې په دې باندې شته. نو ټول مسلمانان باید د دې نه ځان وساتي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.
چې د سکروټو پر تمران کړه مد وینو پزو